سلامونه ګران ملګرو. نور ویډیو کې ما درته ښودلی و چې میراکل باکس داسې یو سافټویر ده چې کوډونه ماتوي د موبایل. ډېرو ملګرو ویلي چې دا وصلېږي نه او موبایل نه ورسره وصلېږي او نه د فون کوډ نه ماتوي د نورو نه ماتوي. نو زه به تاسو ته د دې مشکل حل وښایم. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. لومړی به دا موبایل درته وښایم چې دا کوډ لري. چینایي موبایل ده، بې ماډله ده. بې ماډله دا معنی یعنې چې ماډل یې نه پیدا کېږي. سافټویر څه شی که پیدا هم شي ډېر په مشکله سره پیدا کېږي. نو کوډ یې نه ده معلوم. راځو کمپیوټر ته. ښه ګرانو ملګرو، کله چې غواړئ چې میراکل باکس وکاروئ، لومړی تاسو باید ډرایور یې نصب کړئ د چینایانو دپاره. راځم ډرایور پیدا کوم. دلته نوکیا MTK ډرایور دا اوکې کوو. دا مو چې اوکې کوو ګران ملګرو، دا انسټایل شپږ اتیا د 32 بایټه وینډوز دپاره ده. رن از ایڈمنسټریشن کې کوو. This program installed correctly. दाइंदा की कगो. ښه ملګرو، مشکل نشته. یعنې دا ډرایور ما مخکې نصب کړی دی. فقط تاسو ته طریقه زه ښیم. چون زما کمپیوټر دغه وختو کې وایرس لري، نو ځکه دا خلاصوي نه، او چې وایرس ونه لري دا ډایرکټ انسټایلیږي. ما مخکې انسټایل کړي. ښه نو دغه چې انسټایل نه وي ګران ملګرو، بیا موبایل نه وصلېږي. نو تاسو باید دا ډرایور ورته نصب کړئ. زه به یې زوم کړم. دا ډرایور دی، نوکیا MTK ډرایور. دا پیدا کړئ تاسو. هغې نه بعد بیا کولی شئ میراکل باکس سره موبایل وصل کړئ. او که چېرته دا نه وي بیا نه وصلېږي. نو راځم میراکل باکس خلاصوم. دلته میراکل ټنډر دا کې کاږم او رن از ایډمنسټریشن. اوس انتظار کوو. تاسو ولیدو چې دا خلاص شو. اوس MTK باکس کې انلاک فکس ته راځو. زموږ موبایل چې دا کوډ څه شی دا پاټنټ کوډ لري. نو دلته موږ څه شی کوو؟ ریډ پاټنټ کې کاږو. صحیح ده. او موبایل باید ګولي همیشه دپاره چې تاسو کله کوډ ماتوئ، موبایل باید ګول کړئ. ښه ګران ملګرو، ریډ پاټنټ ته چې راغلو، اوس راځو د کیبل په واسطه موبایل ورسره وصل کوو کمپیوټر سره. خو سټارټ بټن وایو لومړی. اوس موبایل ورسره وصلوو. موبایل هم ګول کړی. باید همیشه دپاره موبایل ګولي. ګورو چا یې نیسي که نه یې نیسي. او که چېرته یې نه نیو، ما خو مخکې هم درته ویلي وو چې تاسو به څه کوئ، بیټرۍ به ترې وباسئ. راځو یو ځل بیا وصلوو. ښه وصل نه شو. بیټرۍ وباسمه. بیا بیټرۍ ورته داخلوم. تاسو بیا وګورئ. ښه ګران ملګرو، موږ ته یې کوډ وښودو چې کوډ یې څه شی ده. تاسو ته به هم ښکاري. زه به ویډیو زوم کړم.
کوډ یې دا دلته لیکلی ده په دې برخه کې 1 2 4 5 دا کوډ د په پاټنټ کې. اوس به دا طریقه هم درته وښیم چې دا څنګه طریقه ده. ښه نو بیټرۍ مې یو ځل بیا ترې وایستله او بیا مې ورته کړله. موبایل اوس خلاصوو. ګران ملګرو میراکل باکس ټنډر ایډیشن ورژن 2.2 دا تاسو ډاونلوډ کړئ بغیر د باکس نه کولی شئ چې کوډونه پې مات کړئ او موبایل پې پروګرام کړئ. خو که چېرته مثال ډرایور نصب نه وي تاسو موبایلونه به نه واصلېږي. تاسو تشویش مه کوئ چې والا لکه چې دا طریقه غلطه ده یا اپلیکیشن کار نه کوي. ډرایور ډېر ضرور دی پکې د چینایانو د سامسنګ د ټولو ماډلو دپاره. اوس انتظار کوم موبایل ته. ښه ګران ملګرو دی اپلیکیشن سافټویر موږ ته کوډ وښودو. دغه ځای کې کوډ ده 1 2 4 5 دا کوډ اوس بیا عملي کړم چې دا کوډ څنګه خلاصیږي. 1 2 3 4 5 6 او دغه شمیرې دي. اوس دا 1 دا 2 دا 3 دا 4 د موبایل کوډ شو. نو میراکل باکس سافټویر دا قابلیت لري چې تاسو ته موبایل کوډونه وښایي. او که چېرته مو دا ډرایور په کار دی نوکیا MTK ډرایور د چینانو دپاره موږ د ټلګرام د لینک نه لاسته راوړلی شئ. که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی شمس MSD مسعود یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا ښې چارې.